مرګ به راځي، تاوان به راځي، جیلونه به راځي، دا ټول دې راشي خیر دی، خو فیا لیت بیني و بین الله عامر. بس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه خوشحاله الله دې زموږ نه خوشحاله شي. او دا خبره چې که زه د دین خبره وکړم څوک به مې مړ کړي، څوک به مې جیل ته واچوي، کیدای شي څوک به مې ووایي نو چې دا سود دي زما وروره قلارې د خپلې ابۍ خواته کښېنه او ذکرونه کوه دې دعوت ته به یې مه راوځه. دا نر دعوت دی، نر سړی غواړي. زما نر نیکه بابا ابراهیم د دې دعوت دپاره اور ته وغورځېده. زما نر نیکه محمد رسول الله د دې دعوت دپاره زهر پرې وخوړلی شو چې اخر یې له د سر رګونه نښتول. زما نر مشر عمر ابن الخطاب چې د هغې په کلمو کې ابولؤلؤ ظالم د زهرو نیزې ووالې. دا زموږ د دې سلفو دا تاریخ دی. که دا موږ ویو چې نن فلانی شیخ شهید شو، فلانی شهید شو، فلانی شهید شو، الحمدلله دین نه دی ختم شوی. دا پخوانی ریکارډ دی روان دی. سعید ابن جبیر علما وایي په دې دین باندې د ده نه سر پرې کړی شوی، د سعید ابن جبیر نه سر واته و. سفیان ثوري باره کې راځي الله اکبر وایي دا یې په وړو وړو حربو وو او کلمې یې ترې راویستلې وې. ډېر ظالمانو اهل بدعو. امام شافعي رحمت الله علیه باره کې راځي ضربه بالحروات په لخ کې وو او په ډانګو کې امام شافعي رحمت الله علیه مړ. امام طبري کمره کې بند ومات محصورا او د ولږې او د تندې نه کمره کې غریب شهید شي. قاضي عیاض چې مشهور عالم دی شفا والا د ده باره کې راځي چې دا اول یې راځوړند که او به د هغې نه بعد په تورو باندې ټوټې ټوټې کودی مړ کړ، خو دعوت یې نه دی پرېښی. نعیم ابن حماد چې مشهور عالم دی د باره کې راځي خپه کې وله پړي واچو او ریخ که او ریخ که او به یو جوړې کندې ته واچو او د پاسې په ګټو باندې ویشي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جیل نه د امام ابو حنیفه جنازې ویسته. زمونږ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه مسجون الامه چې د جیل نه د هغه جنازه ووته. احمد ابن نصر خزاعي چې د هغه د جنازه ووته. نوح ابن ابي مریم یې د وخ نه راوغورځوه. نن که زمونږ یو شیخ شهید کي، زمونږ یو عالم شهید کي، نو دا یېره به په هغه چای کې نه مني او چې سړی کال له ځان ته غریب وایي نو څه کالي دي وایي کاله پورې سوچونه خو به ورته نه وي. الحمدلله موږ ویو د سلفیت دعوت، د سلفیت عقیده، د کتاب او سنت خدمت دا به موږ کوو به که د خیره. که زمونږ مال پکې ځي یو ځل نه زر کرتې دې لاړ شي. که زمونږ بچي مړه کېږي، که زمونږ نه ښځې کونډې کېږي، که زمونږ بچي یتیمانان کېږي او که زمونږ په خوښو باندې مرغان او چړې په هغې کې نوځي او په ګولو سورې سورې کېږي، رب الکعبه مې دې قسم چې موږ پرې خوشحاله یو او دا خپل سعادت ګڼو. اذا كانت الاجساد للموت خلقت فموت سبيل الله بالمرء اجمل. مرګ به راځي، تاوان به راځي، جیلونه به راځي، دا ټول دې راشي خیر دی، خو فیا لیت بیني و بین الله عامر. بس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه خوشحاله الله دې زموږ نه خوشحاله شي.